السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 21مه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 14مې سره برابره ده. زه رسافه یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. ټرمپ اسرائیل ته رسېدلی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له هوکړې وروسته د فلسطیني بندیانو خوشي کول پیل شوي دي. وروسته له هغې چې حماس په غزه کې نیول شوي 100 اسرائیلي یرغمل خوشي کړل. بریتانیا وایي هیواد باید د غزې له خلکو سره 27 میلیونه ډالر مرسته وکړي. او په مکسیکو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شویو شمېر 44 تنو ته رسېدلی او لسګونه نور لا هم ورک دي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. فلسطیني بندیان او اسرائیلي یرغمل شوي خوشي شول. ټرمپ د اسرائیل په پارلمان کې وینا وکړه. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له هوکړې وروسته د فلسطیني بندیانو خوشي کول پیل شوي دي. وروسته له هغې چې حماس په غزه کې نیول شوي 100 اسرائیلي یرغمل خوشي کړل. د امریکا ولسمشر ټرمپ دا مهال په اسرائیل کې دی او تمه ده وروسته مصر ته ولاړ شي څو د اوربند د نړیوالې غونډې مشري وکړي. په عین حال کې په شمالي غزه کې بې ځایه شوي فلسطینیان خپل ویجاړه شوي کورونو ته ستنېږي او د بشري مرستو لړۍ ورو ورو پیل شوې ده. د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیل بریدونو کې تر 70,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي او له 120,000 زیات ټپیان دي. ټرمپ په خپله وینا کې د اسرائیل له ولسمشر غوښتنه وکړه چې نتنیاهو ته د فساد په قضیو کې بخښنه ورکړي، خو له نړیوال عدالت څخه به خلاص نشي ځکه وار له مخه د فلسطینیانو د نسل وژنې په جرم د نړیوالې محکمې لخوا مجرم بلل شوی دی. ټرمپ د ایران په تړاو وویل چې د 2015 اټومي تړون یوه فاجعه ده، خو په عین وخت کې د تهران سره د راتلونکو خبرو اترو دروازه پرانیستې پرېښوده. د دې خبرو پر مهال د اسرائیل استازو چوپتیا غوره کړه. د فلسطینیانو په اړه ټرمپ وویل دا د فلسطینیانو لپاره د سولې او پرمختګ فرصت دی چې له تاوتریخوالي او نفرت لاس واخلي او د خپل ملت د جوړولو تمرکز وکړي. ولسمشر ټرمپ د نتنیاهو د پریکړې ستاینه وکړه چې جګړه یې بنده کړه، سره له دې چې د نړیوال جزایي محکمې لخوا د هغه پر ضد د جګړې د جرمونو د نیولو حکم لا هم پر خپل ځای پاتې دی. د ټرمپ د وینا پر مهال د اسرائیل پارلمان دوه غړي د وینا د ګډوډولو له امله له تاله راوایستل شول. ټرمپ ادعا وکړه چې د ادارې په ملاتړ سره په لبنان کې د حزب الله ګواښ په بشپړ توګه له منځه وړل شوی دی او د لبنان نوی ولسمشر د وسوالو ډلو د غیر نظامي کولو په هڅو کې پرمختګ کړی دی. بریتانیا وایي هیواد باید د غزې له خلکو سره 27 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر اعلان کړی چې هیواد باید د غزې د خلکو د ملاتړ لپاره 27 میلیونه ډالر مرسته وکړي. نوموړي د څرګندونې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د نړۍ د مشرانو د غونډې په څنډه کې وکړي چې د غزې د جګړې د پای او بیا رغونې په اړه جوړه شوې ده. د راپورونو له مخې دغه مالي مرسته به د یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د ناروې د کډوالو شورا له لارې وویشل شي څو هغه خلکو ته ورسیږي چې د لوږې، خوارځواکۍ او ناروغیو له سختو شرایطو سره مخ دي. لومړي وزیر زیاته کړه دا مرسته به د اوبو او روغتیایي خدماتونو د بیا رغونې او پراختیا لپاره وکارول شي. دغه راز بریتانیا اعلان کړی چې د غزې د بیا رغونې په اړه به د یوې 3 ورځنۍ نړیوالې ناستې کوربتوب وکړي چې پکې د نړیوالو دولتونو، خصوصي سکتور، د پراختیا مالي بنسټونو، د اروپا د بیا رغونې او پراختیا بانک او د نړیوال بانک استازي به ګډون ولري. د مصر په کوربتوب د شرم الشیخ دا غونډه د سیمې د هیوادونو او نړیوالو قدرتونو د مشرانو په ګډون د غزې د سولې او بیا رغونې د پروګرام د همغږۍ لپاره ترسره کیږي. د بریتانیا لومړي وزیر د غزې د سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر له نړیوالو مشرانو غوښتنه کړې چې د غزې د اوربند له روان فرصت څخه د دایمي سولې د ټینګښت لپاره ګټه واخلي. ټاکل شوي چې نوموړی نن د شرم الشیخ د سولې په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي چیرې چې د منځني ختیځ د اوږدمهاله ثبات پر لارو چارو بحث کیږي. د سټارمر د کابینې یوې وزیرې بریجټ فیلیپسون څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې بریتانیا د غزې د اوربند په ټینګښت کې مهم رول لوبولی، خو دا ادعا د امریکا او اسرائیل له لوري رد شوې. د امریکا سفیر مایک هیکابي دا څرګندونې غیر واقعي بللي او د اسرائیل مرستیالې بهرنۍ وزیر شارن هیسکل هم د بریتانیا د اغیزمن رول په اړه د فیلیپسون څرګندونې بې اساسه وبللې. په همدې حال کې ګڼ شمېر بې ځایه شوي فلسطینیان د غزې شمال ته ستنېږي څو د خپلو ویجاړه شویو کورونو پاتې شوني وګوري. دا ستنېدنه په داسې وخت کې روانه ده چې لا هم یوازې لږ بشري مرستې د تړانګې دننه رسیږي او د خلکو د ژوند وضعیت ډېر بحراني پاتې دی. په لاهور او اسلام آباد کې د تحریک لبیک خونړۍ مظاهرې، نږدې 7 کسان وژل شوي. د پوځ پلوي حکومت زورواکۍ ولس په قهر کړی. په لاهور او اسلام آباد کې د تحریک لبیک پاکستان پلویانو پراخ لاریونونه وکړل چې د شریف حکومت پر ضد راپاڅېدلي وو. پولیسو پر مظاهرچیانو مخامخ ډزې وکړې چې له امله یې نږدې 11 تنه لاریون کوونکي وژل شوي او تر 100 ډېر ژوبل شوي دي. دا مظاهره د تحریک لبیک لخوا د غزې د ملاتړ او د اسرائیل پر ضد د یوې پراخې غونډې برخه وه چې ټاکل شوې وه د اکتوبر په 11
14مه د اسلام آباد په مرکز د امریکا سفارت مخې ته ترسره شي. خو تر دې مخکې چې مظاهرچیان پلازمینې ته ورسیږي، پولیسو پر هغوی یرغل وکړ او دا پیښه په لاهور او شاوخوا سیمو کې په خونړیو نښتو واوښته. د تحریک لبیک وایند ویلي چې شاوخوا 700 کسان نیول شوي او له همدې امله مظاهرچیانو د غبرګون په توګه دولتپال وسایط او ودانۍ سوځولي دي، چې وروسته پر ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي پولیسو ته ستاینلیکونه ورکول کېږي او هغوی ستایل کېږي چې مظاهرچیان یې ویشتي دي. دغه انځورونه ښیي چې دا حکومت غواړي خلک د زور او ویره له لارې کنټرول کړي او په داسې حال کې چې ځان د دیموکراسۍ دعواداره ګڼي. خو حقیقت دا دی چې پاکستان دا مهال د پوځ تر واک لاندې دیکتاتوري حالت لري، چیرې چې وګړي حق نه لري چې د واکمنو نیوکه وکړي. شنونکي وایي د عمران خان زنداني کول هم د همدې حالت ښکاره ثبوت دی. یو پخوانی ټاکل شوی مشر یوازې ځکه بندي شوی چې د ولس استازولي یې کوله او پوځ نه غوښتل څوک یې پر واک نیوکه وکړي. دغه وضعیت وروسته له هغې پیل شو چې په 2024 ټاکنو کې عمران خان ونیول شو او د هغه د ګوند بریا د پوځ په ملاتړ له منځه یوړل شوه. شریفپال حکومت چې ولسي ملاتړ نه لري، د خلکو د غږ د چوپولو لپاره ورځ تر بلې پر زور نیونه او تشدد تکیه کوي. په لاهور کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او ګڼې سیمې د سخت نظارت لاندې نیول شوي دي. دغه پر اس ولسي قهر ښیي چې خلک نور د دې ناجایز او زوري حکومت منلو ته چمتو نه دی. حکومت له خپل ولس ویریږي ځکه چې واک یې د ولس له رایې نه بلکې د پوځ له مرستې ترلاسه کړی دی. او د پای خبر دا چې په مکسیکو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شویو شمېر 44 تنو ته رسېدلی او لسګونه نور لا هم ورک دي. د حکومت په وینا د 2 استوایي طوفانونو له امله د مرکزي او سویل ختیځ مکسیکو 15 ایالتونه له درنو بارانونو او ځمکې ښویدنو اغېزمن شوي دي. راپورونو په اساس د مړو شمېر تر حکومتي اټکل هم زیات دی، یعنې 48 ته رسېږي او لسګونه کسان لا هم ورک دي. تر اوسه شاوخوا 320,000 کسانو باندې برېښنا بنده شوې او لږ تر لږه 14,000 کورونه زیانمن شوي دي. چارواکي اندېښنه لري چې د نورو ځمکې ښویدنو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله تاوان نور هم پراخ نشي. بهراني خبرونه همدومره و. د کورنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 تر سباني خپرونې. د الله په امان.